هغې لپاره زه ورکوم. واده ته کوژدن ته اراده شته؟ هغه تا کله وکړله زه ما خو کوژدن کلي اوس به ستا نمبر یې ما نه خلک تپوس کوي بار بار وایي چې هلکه دا واده وکړه چې موږ ټول یو. ته خو ما ته وایې چې ته غرق شوی یې وایي ما مه غرق کوه. نه اصل کې داسې دی چې اوس ما په خیال د واده لپاره اصل صحیح عمر کې 10 کال دی انسان به خپل شیخ رشید خو به نه جوړېږي که نه؟ نه لکه واده به خامخا کوي. واده به خامخا کوي انشاءالله. مور او پلار ارمان دی دا چې ځوان چې لږ ټټر ګرځي که نه سړی چیل کړي ژوند کې مینه هم راځي چېرته مینه زړه ته راغلې ده اوسه پورې؟ کله الله صد الله د رسول سره ملګرو زیات تر خلک چې کم دی هغه دا تپوس کوي او کمنټس کوي چې آیا ریحان زیب کم واده کړی او که نه. واده به چې ما خپل کور نه کړی او خپل زه مې نه برابر کړی قطعا زه واده ته تیار یم. نو د هغې کوم په خپله وینا او بیا د هغې نه پس د هغې د پلار چې کومه وینا وه هغه هم تاسو واورېده چې په هغې کې هغه وایي چې ریحان زیب د واده څه قسمه اراده هغه وه هم نه او دا ویل چې کله کامیاب شم یا کوم تعلیم هغه شرط و بیا هغه پوره شو نو بیا ویل چې کله کامیاب شم نو د هغې نه پس چې کوم دی بیا به د واده سوچ کوم. تاسو سره ما دا ویډیو چې کومه شیر کړه په سر کې په هغې کې وایي هم چې آیا زما د مور او پلار هغه ډېر زیات ارمان دی چې هغه زه واده وکړم خو د بده مرغه کم ارمان چې دی هغه هم نیمګړی پاتې شو او ریحان زیب هغه دی دنیا نه اخر لاړو. زیات تر ملګري چې کم دی په سوشل میډیا څه ویډیو هم شیر کوي او په هغې کې وایي چې که ستاسو خیال وي د ریحان زیب د ماشومانو سره هم یو تصویر ایستی دی نو زیات تر خلک وایي چې آیا د دې کم بچي دي نو هغې کې هم څه حقیقت نشته ځکه هغه هم پیک د دې نه علاوه نور څه قسمه خلک ویډیو جوړوي نو هغه ټول پیک او غلطي ویډیو دي په هغې کې څه رښتیا نشته. رښتیا ویل چې کوم هغه تاسو د ریحان زیب د خولې نه هم او ورسره د پلار د خولې نه هم واورېده چې ریحان زیب څه قسمه واده نه و کړی. نو ډېر زیات پښتانه چې دي هغه په ډېر زیات خفه دي په خیبر پښتونخوا کې تر اوسه پورې هغه غم چې کم دی هغه لا یخ شوی نه دی. اوس هم خلک چې کم دی په هغه ګرمه کې دي. الله تعالی دې مونږ له د زړه صبر راکړي او الله تعالی دې هغه وکړي چې نور کم پښتانه ځوانان چې زمونږ دي هغه دې د داسې مرګونو نه چې بې ګناه هغه قتلیږي د الله تعالی دې مونږ د هغې نه په امن کې وساتي. دغه لنډه شان ویډیو و تاسو سره شریک کړه انشاءالله بله ویډیو کې ملاوي. الله حافظ.